والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هغه منافقان خلق چې یو جماعت جوړ کړی دی د ضرر رسول د پورا او د کفر کول د پورا او د مؤمنانو په منځ کې د بلتون روستل د پورا او د هغه کسانو د انتظار د پورا چا چې لدین مخکې هم دی الله تعالی او د هغه د رسول سره جنگ کړی دی او دوی به بشک هرو مرو قسمونه خوري چې میش اراده نه دو کړي مگر د نیکۍ او الله تعالی گواهی ویي چې بشک دوی یقینا دروغجن دي. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ته په دغه جماعت کې هیڅ کله هم مه درېږه، یقینا هغه جماعت چې بنیاد یې د اول ورځې نه په تقوا ایښودل شوی دی ډېر لایق دی چې ته پکې ودرېږې. په دې جماعت کې داسې سړي دي چې شپوک اوسېدل خوښوي او الله تعالی شپوک اوسېدونکی خوښوي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا نو هغه څوک چې د خپل عبادت بنیاد د الله تعالی په تقوا او رضامندۍ باندې ایښی دی غوره دی، یا هغه څوک چې د خپل عبادت بنیاد یې د نړېدونکي کندې په غوړه ایښی دی، نو هغه به د جهنم په اور کې د هغې سره ونړېږي، وچول شي او الله تعالی ظالم قوم ته هدایت نه کوي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. د دوی هغه آبادي چې دوی جوړه کړې دو همیشه به د دوی په زړونو کې د شک سبب وي، مگر دا چې د دوی زړونه ټوټې ټوټې شي او الله تعالی ښه پوه ښه حکمت والا دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بشک الله تعالی د مؤمنانو نه د هغې نفسونه او د هغې مولونه د جنت په بدله کې په بیه واخیستلي دي. دوی د الله تعالی په لار کې جنګېږي، بل هم وژني او په خپله هم وژل کېږي. د دوی سره د جنت وعده د الله تعالی په ذمه یوه پاخه وعده ده په تورات کښې، په انجیل کې او په قرآن کښې. او داسې څوک دي چې د الله تعالی نه زیات خپلې وعدې پوره کوي. نو خوشحالي وکئ په هغه سودو باندې کې ما چې تاسو د الله تعالی سره کړې ده، دا د ټولو نه لویه کامیابي ده.